بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه تاسو په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو کو لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست. د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب سره بټن نشي تاسو ته معلومیږي په هغه باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د دې پیدا به دا شي چې هر کله تاسو نوی ویډیو اپلوډ کوم هغه به ډېر تاسو د نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې دررسیږي. راځو د کمپیوټر درس شروع کوو. د کمپیوټر په ننني درس کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه موږ کولی شو د خپل کمپیوټر ټایم موږ سیټ کړو او ټایم په ټایم باندې کړو. نو تاسو به راشئ د دغې لپاره سټارټ مینو ته به راشئ. په سټارټ مینو کې به کنټرول پینل ته راشئ. کله چې کنټرول پینل ته راغلئ په هغې کې به ډیټ اینډ ټایم به تاسو پیدا کړئ. صحیح شو؟ ښه، ډیټ اینډ ټایم اپلیټ موږ سره کوم یو دی؟ تاسو په دلته پیدا کړئ. اوس ښه راشه ماما، ډیټ اینډ ټایم اپلیټ موږ سره دغه یو دی. صحیح شو؟ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې موږ سره لومړی کمانډ دلته راځي ډیټ اینډ ټایم. که غواړو چې موږ د خپل کمپیوټر ټایم برابر کړو نو هغه موږ په اسانۍ سره برابرولی شو. مثلا دلته راځو چین ډیټ اینډ ټایم ته راځو. موږ وایو چې موږ سره څوم کال دی، مثلا 2013 کال دی د ډسمبر میاشت ده. موږ دغه غواړو چې 2019 کال دی. همدا رقم ته د 2019 کال د څوم تاریخ دی؟ 9 تاریخ کې ده. نو دغه 9 به دلته انتخاب کړئ. څو بجې دي؟ مثلا اوس تاسو سره په کمپیوټر کې 4 بجې دي، 4 بجې او 4:30 بجې دي. دلته به ته 10 دقیقې ولیکئ او را به شئ. په څه باندې به کلیک وکړئ؟ اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په اوکې باندې کلیک وکړو را به شئ، دا به مو اوکې کوي. که دلته اوس تاسو راشئ د خپل کمپیوټر ټایم وګورئ نو دلته څو لیکلي؟ 4:30 بجې AM د ورځې لخوا دي. صحیح شو؟ نو همدا رقم ته که تاسو کولی شئ د هغه ډیټ اینډ ټایم ته لاړ شئ او په ډیټ اینډ ټایم کې تاسو ورته د ټایم زون په اساس باندې هم په ټایم کولی شئ چې کوم ریال وخت یې هغه به د کمپیوټر به څنګه شي، هغه ټایم به برابر شي. دا خو د چینج ډیټ اینډ ټایم خبره وه. اوس یې ټایم زون برابرو. نو را به شئ په چینج ټایم زون باندې به دلته کلیک وکړئ. صحیح شو؟ کله مو چې چینج ټایم زون باندې کلیک وکړو دلته به تاسو چې په کوم هیواد کې اوسیږئ دغه هیواد ټایم زون به ورته تاسو انتخاب کړئ. مثلا موږ په افغانستان کې اوسیږو، موږ به ورته دلته کابل پیدا کوو. که تاسو په پاکستان کې اوسیږئ اسلام آباد، همدا رقم ته که په ایران کې اوسیږئ تهران. نو هر ملک چې تاسو اوسیږئ د هغه ملک د پایتخت په نامه به هغه ټایم زون تاسو پیدا کړئ. مثلا موږ په خپل هیواد ګران افغانستان کې اوسیږو نو موږ به د کوم ځای پایتخت به پیدا کوو؟ کابل به پیدا کوو. او کله مو چې کابل ورته انتخاب کړو نو زمونږ ټایم زون به د کمپیوټر ټایم به اتومات ډول سره فعاله به شي. هلته موږ 4:30 بجې کړې وي. نو اوس که دلته موږ زمونږ د هیواد پایتخت کابل دی نو را به شئ کابل به دې ځای کې پیدا کړئ. چې اوس کابل خو دې پیدا کړي. دا دی. صحیح شو؟ ښه، دا به زه ټایم زون لږ به زوم اوټ شم تر څو ماوس پوینټر مو استعمال کې راشي. دوستانو بخیر، لږ وخت ډېر واخیستو. کابل دغه د که خدای پیدا کړي. صحیح شو؟ دغه کابل دی، دغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. کابل ډېر د وځورولو. دغه د کابل انتخاب شو او بیا به را به شئ اوکې به کړئ. کله مو چې اوکې کړو ښه بیا پسې اوکې کړئ. صحیح شو؟
نو کله مو چې وکړ کو نو دغه وګوره موږ ته ریال ټایم خو د چې تاسو په کمپیوټر کې به 2 بجې 2 بجې او 3 دقیقې وي په ماښام ټایم کې. نو زه هم د ماښام ټایم د ویډیو جوړوم. نو دلته ما سره د کمپیوټر هغه ټایم څنګه شو برابر شو. نو قبل نور درس ورپسې وای نو زمونږ دغه ویډیو وګورئ. دا بل درس به ان شاء الله پر راتلونکي نور ویډیوګانو کې زه تاسو ته سبا ورځ ان شاء الله وایم. نو محترم دوستانو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره لایک کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ. یو څو ثانیې وروسته به د کمپیوټر په سکرین باندې نورې ویډیوګانې زموږ د چینل راښکاره کېږي. په هره ویډیو چې کلیک وکړئ خپل معلومات پرې حاصل کړئ او کمپیوټر یو نشان به هم راښکاره شي. تاسو به د کمپیوټر په نشان باندې کلیک وکړئ، هغې سره به سبسکرایب لیکئ، چینل به سبسکرایب کړئ. نو تاسو به بیا زموږ د چینل ملګري یاست او زموږ د چینل ټولې ویډیوګانې به تاسو ته ډېر ژر در رسیږي. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.